بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ میچ اوس یې باید 3 ورځې شوی وای، مګر اول لعنت په هغه چمچو شه چې میرویس اشرف د چکري اشرف او ګونګي زادران ته پلمې وایي. خدای مو غرق نه که د ولږې مرۍ خیر یو 15,000 10,000 روپۍ چې کوم هغه درکوي موږ به یې درله درکو، خو خدای ته وګورئ د افغانستان د نړیوال جام 2023 کریډټ دې خلکو ته مو ورکوئ، د 2000 هغه د T20 40 کریډټ دې خلکو ته مو ورکوئ. دا د خدای غرق و پرک نه کې د دوی کار اډمنسټریشن دی، هغه د لوبغاړو توره وه، هغه لوبغاړو توره کړې ده. اوس به فرحان کسکر یوسفزی چې 2019 راسې تښتېدلی دی، هغه به اوس یې چې وروره دا ما ورته مخکې م ویلي ګربز ما راوستی، ابراهیم زادران ما راوستی، دا نور اوس به ټولو مجیب او د نورو کریټ هغه اخلي. نه، د دې شیانو معاش اخلي، ستا کار اډمنسټریټیو دی. اوس ته راځې ټیسټ میچ 3 کاله وروسته ټیسټ میچ ګوره، دنیا د ټیسټ میچ به اوس بل لیول ته روان دی، دنیا په ټیسټ باندې ستا ټیم ته ګوري. اوس موږ خالي په نړیوال جامونو کې ایکسایټمنټ یو، که موږ چېرته نیوزیلینډ بیټ کړی وای دا ټیسټ کې زموږ دپاره ښه قدم و. زموږ کرکټ بورډ دپاره د شرم ځای دی چې ورلډ ټیسټ چمپینشپ کېږي او هغې کې موږ نه یو. که دا واقعي داسې ښه اداره وای، تکړه اداره وای، ته 2019 راسې ټیسټ نیشن یې، دا د ستا تقریبا 7 کاله وشو چې ته ټیسټ نیشن او ته ټیسټ چمپینشپ کې نه. خو دا خو د ګونګي زادران او د چکري اشرف اهلیت ښیي. موږ خو چې ورته ګوره ګونګی زادران یو ګونګی خو دی، ګونګی ځکه دی چې دا کوم چټیا تاسې خپلو کې دا نه، دا نړیوال خلکو سره دا په انګلیش باندې هغسې خبرې نشي کولی، دا په کرکټینګ نالج د سره شته نه، تجربه شته دی نه چې د خبرو ته څوک اهمیت ورکړي، تعلیم یې نشته، هېڅ شی ځکه ورته یو. چکري اشرف کله تیر نظام کې به یې ټایي واچوله، دا ګنجی سر به یې ورته را مخامخ که، اوس درته پې د پاسه خولۍ واچوي، جامې واچوي. اوس یې د سټوډنټانو په نظام کې او سټوډنټان ماشاءالله لکه څنګه چې نور افغانستان کې هر ځای کې سلسلې روانې دي، دغه نه دي په سیاسي لحاظ باندې بد نه، هغې کاته به بیل هغې باندې خبرې نه کومه، خو هر ځای کې ټک پک شته. په کرکټ بورډ کې بیخي زیات دی. کرکټ بورډ کې هم د خپلې خوښې صرف ملایان نه دي، خو د ملایانو چمچې په کرکټ بورډ کې اچولي دي. وایي چې وایي خان نه مه یېرېږه، د خان د چمچو نه یېرېږه. نو دا چمچې و چمچو خدای د تاسې غرق نه کا، ستاسې دومره عقل کار نه کاوه چې تاسې اوس هندوستان ته، او هندوستان کې ګریډر نو یا کچره ګراونډ کچره وایي چې نور هندوستان کې 52 ګراونډونه دي او دا کچره ګراونډ اوسه پورې په دې یو ټیسټ هم نه دی شوی په تاریخ کې. تاسې دا سلیکټ کاوه او هندوستان درکاوه کان لکنوي درکړی، لکنو به هم کړی وای، بل څه که نه وای وروره خرچه مو ډېره کېدی. بس دا خو ما ته پته نشته چې وروره د هندوستان دوستي د هندو په دوستي چې څوک نازېږي په هغه د لعنتي مړه هندو به تیشئ. پوه شوې، څوک چې مسلمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروان په دې خلکو اعتبار مه کوئ وروره، داسې چټیات دی خپلې ګټې دپاره هغه میدان یې در باندې هغه دا هماغه شی شو لکه هغه افغانانو باندې چې په تېر نظامونو کې ماسټریانې کړي دي، هغه یونیورسټیانې چې په دغه کې هندوستان کې نه چلېدي، فلاپ وي، ختمې وي، بورسونه یې ورکړه، هغه پیسې د افغانان چې بالته ورتله هماغه پیسو باندې هغه یونیورسټیانې آبادې کړې، جوړې کړې او ورته دا پاس کوئ، دا خالي پاس کوئ. ته وګوره هغه کوالټي آف ایجوکیشن ته مړه. همدغسې شی په کرکټ کې هم دی، هغه ګراونډونه راکړي چې کچره یې چې هېڅ شی نه وي. وسړیه 3 ورځې یې پکی ورته نیولی دی. و خدای نزار شو، دا په کومه زمانې ته پاتې شو. و خدایه د سټوډنټانو نظام لږ خدای ته وګورئ. دا کرکټ کې کرکټ ګوره بل لیول کې دی، ستاسو سیستم نظام چې هر څنګه یې ټرمپ را روان دی، هغه سره پوه شي، خپلو کې بیا سره پوهېږئ انشاءالله، شاید تاسې هم ښه شئ. مګر د کرکټ په ټوله نړۍ کې زموږ خلک عزت کوي، قدر کوي، دې دپاره صحیح خلک را دغه کوي. ورسې ورته خبره کوي بیا ورتي ته راشه ورونه په ټول افغانستان کې تاسو ته بل څوک نه پیدا کېږي چې موږ در سره د درځو دی کرکټ بورډ او دې شینو دغه دپاره. ځکه انسانان خپل کارونه دار چا خپل دغه مسلې. نو افغانستان کې ډېر خلک شته چې دې دپاره ډېر شوقیان دي، دغه دي. موږ چې بیا په خپل وخت سره بیا ورته ګورو او چې یو سړی یو ځای ته راځي باید خپل اختیار در سره مکمل، داسې نه چې بس در باندې وروره کله یو امر بالمعروف را روان او کله در باندې بل را روان، دا کاتې نشته.
او نه موږ نه چمچتوب کیږي نه چا انډر دغه کیږي دا موږ په تیر نظامونو کې هم نه کول. نو هیله ده چې کرکټ ته لږ دا د سټوډنټانو نظام اثر ورښکاره کوي. که ملا هم راولي چې داسې ملا چیرمین کوي چې هغه کې اهلیت یې چې ایماندار وي، چې کرپټ نه وي، چې غلط سړی نه وي، بس خیر دی. او سی او ورسره بیا داسې ولګوئ. په افغانستان کې ډېر تعلیم یافته او دغه خلک شته دی چې هغه کرکټ مخکې بوځي. بس دغه زموږ هیله. تاسو دا اوس دا ټیسټ میچ وګوره، 3 ورځې وشوې، باران نه دا په پکی باندې لګیا ګراوند وچی د بابا آدم علیه السلام زمانه والا کار دی. موږ باید اوس په کرکټ په دې خبرې کولای چې بالینګ داسې وشو، بیټینګ داسې وشو، نور څه موږ اوس په دې باندې ما یاره سخت مې طبیعت خراب شو. دا 2 ورځې ویډیو مې په ځکه نه کوله، ما ورکه ډېر خلک برانه خپه شي او خراب شي، او چې خپه کیږي هغه چمچې د خدای غر کې پرک غر کو پرک کی خچ تاسې دغه شي خپه شي. تاسې لاسه کرکټ تباه شو بې ځایه. اډمنسټریشن تاسې په اډمنسټریشن پوهیږئ، دنیا په اډمنسټریشن کې ډګریانې ورکوي. ته اوس ګونګی زادران د یو ځای نه خیاط راپورته که کېنوه چکري اشرف چې دا فلاپ کرکټر و، دا ګنجی والله که هغې وخت کې څه توره کړې ده او دومره غټ مړه بد ټکي به نه استعمالومه، دونه منافقین په دې کرکټ بورډ کې کېنولي، خپل چمچې او خپل خلک خالي ماشونه سره یې شي. بس د کرکټر راول لږ تاو راتاو شه، شرم درته پکار دی. که تاسې سی اډمنسټریشن وای په شپږیزه کې به یې زموږ ټولو لوبغاړو ټولو میچونه کړي وای، کوالټي به یې زموږ پورته وای. یو میچ وکړي بس تاو راتاو یې کا او بیا سیټ تا کا، بل میچ کې وګورئ چې دا انجرډ شو سی پی ایل او بل ځای کې سم دمي په شپږیزه کې انجرډ کیږي. نو هیله ده یو مولا راولي، نر مولا راولي چیرمن کې او سی او ورسره تعلیم یافته خلک کوي کرکټ سی کې دا کرکټ بورډ. ځکه زموږ کرکټ ته او دا منګه خرابېدو ته پریدو نه، دا په یو قیمت هم. خو دغسې چې 3 کاله بعد ټیسټ راشي، هغه هم نیوزیلینډ سره که زیمبابوې سره وایي ورک یې کا، آیرلینډ سره پروا نه کوي، نیوزیلینډ سره دا خو موږ باید داسې وکټ جوړه کړی چې زما هیله وه چې ویګټو انشاءالله. خو زه خیر بل ځل به شي، خدای دې پېښ کړي خیر. بیا به ورباندې خبرې کوو، ساوت افریقې سره هم لوبې را روانې دي، هغې به هم خبرې کوو. او سکواډ کې باید ښه پلیران ورولی پکې، خو دوی ته به متواتر چانس ورکوي. مثلا وفي الله ترخیل ته، محمد اکرم ته، نورو ته دا باید متواتر چانس ورکوي. داسې نه چې اوس یې ورولی او بیرته بیا افسر ځای او پلانکی دغه را دغه کوي، دا کاتې نورې ختمې کوي. سکواډ سلیکشن مصحیح کوي. هیله ده د ساوت افریقې خلاف او چې سمه مقابله شارجه خو زموږ هوم ګراوند دی، انشاءالله ښه مقابله به ورسره کوو. په هغې به خبرې کوو. ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. خدای په امان. ګریټر نویډا